رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کوم وخت چې مو کفار په غوښو ولي فقط خپل ځانونه په زغرو د غوښو څخه ساتئ او خپل غشي وساتئ، حمله مه پرې کوئ تر څو چې نږدې نه وي درته راغلي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې یوازې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسره ملګری و، هغه د قیادت مرکز عریش ته ولاړ. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه او هغه د محافظونو ټولۍ د عریش پر شاوخوا ودرېده. اول هغه څوک چې د جنگ اور په بل سو الاسود ابن عبد الاسد المخزومي و. دغه اسد یو شریر بدخویه او مغرور سړی و. دا د قریشو د لشکر څخه راووتی او ویل یې ما د الله سره عهد کړی دی چې یا به د مسلمانانو د حوض څخه اوبه څښم یا به ورنړوم او یا به د دغه حوض سره وژل کېږم. دا د کفارو د طرفه اول نفر و چې د مسلمانانو پر لشکر یوازې راووتی، خو د مسلمانانو د طرفه حمزه ابن عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا ورووتی. د دوی په مابین کې د تورو وارونه شروع شو. حمزه رضی الله تعالی عنه پر پښه په توره ووهه او پښه یې د پنډۍ پر مابین ور پرې کړه. د اسود د پښې څخه د قریشو طرف ته وینې فوارې وهي او غزار سو، خو په پروتي د حوض وخواته ورسکیږي، غواړي چې خپل قسم پر ځای کړي. حمزه رضی الله تعالی عنه د حوض سره د تورې بل واري پر وکړي او مړ یې کړي. اوس نو دغه اسود د بدر په ورځ د کفارو د طرفه څخه اول نفر دی چې وژل کیږي. ورونو څرنګه چې مبارزه یا پهلواني زموږ په راتلونکو بیاناتو کې ډېر ذکر کیږي، نو اوس به په پوره تفصیل سره در وښیم. ستاسې دې د مبارزې مقصد او مفهوم په یاد وي. هغه داسې چې په پخوانیو جنګو کې جنگ لاس په لاس د تورې او نیزې وهل و. د نن ورځې پر ډول توپ، طیاره، توپک او ګمان نه وه. نو د جنګو عادت داسې و کوم وخت چې به دوه لښکره مخ په مخ سره ودرېده، د جنگ په اول او شروع کې به د یوه طرفه څخه یو پهلوان یا فارس پر آس سپور یا پیاده راووتی. د غیرت او مړانې بیتونه او اشعار به ویل چې په دغه اشعارو کې به د ځان او د خپلو پلرو او د خپل قوم صفت کاوه چې موږ توریالي او میړني یو. په میدان کې به ودرېدی او د دشمن و طرف ته به ویل څوک دی چې زما سره قوت او همت، مړانه او غیرت معلوم کړي. د دې کار څخه به د دغه فارس او پهلوان دوه شیه مقصد و. یو دا چې په دغه کار سره به خپل نوم او نشان په خپل قوم او وطن کې لوړاوه. همیشه به د قوي پهلوان او شجاع فارس په سترګه ورته کتل کېده، خاصتا هغه کسان چې په ډیرو مبارزو کې به د خپل مقابل طرف تر وژلو وروسته ژوندي پاتې سوي وو. او دوهم مقصد یې دا و چې د خپل طرف د لښکر څخه بیره لرې کړي، حماس او دلاوري پکښې پیدا سي. نو د دغه بل طرف څخه به هم یو پهلوان دغسې د اشعارو په ویلو په غرور او کبریا ور ووتی، لکه د نن ورځې کشتي یا رسلینګ. بیا به د دوی په مابین کې جنګ شروع سو، په تورو به یې سره وهل. هر یوه به د پهلوانۍ حرکتونه، حملې او دفاع، چالاکي او چسپاندې ښکاره کول تر څو چې یو به ووژل سو. خو دغه مبارزه د جنگ په شروع کې کېده او تر مبارزې وروسته به لښکر پر لښکر حمله وکړه، عمومي جنگ به شروع سو. دغه قسم مبارزه په ډیرو غزاو کې سوې ده. او بیا چې هر وخت مبارزه یا پهلواني وویل سي، د دوو پهلوانانو یو په یو جنگ مقصد دی. بیرته کیسې ته راسه. د جنگ تر شروع د مخه د کفارو د طرفه 3 پهلوانان راووته چې دا نفر د قریشو د هغه شوف فارسانو او سردارانو څخه و او ټول د یوې کورنۍ څخه و. دغه نفر عتبه ابن ربیعه او د ده ورور شیبه ابن ربیعه او دریم د عتبه زوی چې ولید ابن عتبه و. 3 نفره چې د قریشو مشران هم دي میدان ته راووته. اول څوک مبارزه کوي؟ فورا د انصارو د ځوانانو څخه 3 نفره ورووته چې یو یې عوف ابن الحارث او بل یې معاذ ابن الحارث چې سره ورونه وه او مور یې عفراء رضی الله عنها ده او دریم یې عبدالله ابن رواحه و. د انصارو څخه دغه 3 نفره د هغه درو مشرکانو و مخته د مبارزې دپاره ودرېده. مشرکانو نه پیژندل، نو یې پوښتنه ځینې وکړه، ویل تاسې څوک یاست؟ انصارو خپل ځانونه ور وښول، هر یو خپل نوم یاد کړي. مشرکانو ویل تاسې ښه قوم یاست، نسب مو لوړ، اشراف او زموږ سیالان یاست، خو موږ ستاسې سره کار نه لرو بلکې د خپل قوم څخه نفر غواړو. او بیا یې نارې کړه یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، موږ ته زموږ د قوم څخه زموږ سیالان راوباسه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل یا عبیده ابن الحارث چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی و، یا حمزه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا و، یا علي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی و. ور ولاړ سئ. دا ټول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه نږدې اقربا دي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوله قرباني په خپلو اقرباو ورکوي. دوی ورووته او کوم وخت چې د کفارو مخ ته ودرېده، هغو ورته وویل تاسې څوک یاست؟ دوی هر یو خپل نوم ور یاد کړي. کفار ویل هو تاسې زموږ سیالان یاست.
اوس نو د دوی په مابین کې جنگ او مبارزه شروع شوه. عبیده رضی الله تعالی عنه چې په عمر تر ټولو زیات و د عتبه سره مقابل شو. حمزه رضی الله تعالی عنه د شیبه سره مقابل شو او علي رضی الله تعالی عنه د ولید ابن عتبه سره مقابل شو. حمزه او علي رضی الله تعالی عنهما خپل مقابل طرف ته موقع ورنکړه، ډیر ژر یې ووژل، مګر عبیده او عتبه هر یو پر خپل مقابل طرف د تورې واري وکړي. دواړه زخمي سوه او پر ځمکه ولوېده. په دواړو کې روح شته او ژوندي دي، خو د حرکته ولوېده. علي او حمزه ژر ورغله، عتبه یې ووژي او عبیده رضی الله تعالی عنه چې پښه یې پرې سوې وه د مسلمانانو لښکر ته راوړي. خو بیا د بدر تر غزا 4-5 ورځې وروسته چې مسلمانان مدینې منورې ته تله په لار کې وفات سو. دا نو د بدر په جنګ کې د کفارو هغه اول مړي وه. کفار نوره مبارزه او پهلواني نه غواړي، ځکه 3 سرداران یې په یو ور د لاسه ورکړه چې دا و کفارو ته ډېره سخته ضربه وه. د دغه مبارزې آخر او انتها و کفارو او مشرکانو ته د بدۍ او بدبختۍ شروع وه. په یو وار یې 3 نامتو فارسه او مشران د لاسه ورکړه. د کفارو قهر او غضب پر جوش راغله او په یو وار یې پر مسلمانانو هجوم وروړي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ولیده چې کفار یو ځایي حمله کوي، نو یې عجب امر وکړي. ویې فرمایل ټول مسلمانان پر زنګنو کښېنئ. کفار ورته ګوري او دا اول وار دی چې په دې ډول سره جنګ ویني. په جنګ کې د عربو عادت داسې و چې حمله به کول او ځغستل به، بیا به حمله کول او ځغستل، لکه زموږ په وطن کې د چړو جنګ چې ودې جنګ ته په عربي کې کر و فر وایي. واري وکه او وځغله، بیا واري وکه او وځغله. د عربو په جنګ کې دغه طریقه زده وه، نورې طریقې نه وې ورته معلومې، مګر اوس یو صف د جنګ دپاره پر ځمکه ورته ناست دی او جنګ کوي. دوی نه پوهېده چې دا څنګه جنګ دی، مګر دا په جنګ کې نوې طریقه او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پوهي وه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپل لښکر امر کوي چې پر زنګنو کښېني او خپل ځانونه د غوښو څخه په زغرو سره ساتي. حتی مسلمانانو پوره زغرې هم نه درلودې، ځکه دوی د جنګ دپاره نه وه راوتلي، نو هر یو چې زغره درلوده ځان او د بغل ملګری یې په ساته. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل پرېږدئ چې کفار حمله وکړي، که په غوښو ویشتلاست ناست اوسئ او ځانونه په زغرو ساتئ، او کوم وخت چې کفار نږدې درته راغله په یوه وار ټوله پر راوغورځئ، د یوه سړي حمله پر وکړئ. د عربو دا قسم جنګ نه وزده، هغه یوه معلومه طریقه وه چې همیشه به پر هغه قسم جنګېده. خیر، ابو جهل پر کفارو د هجوم امر وکړي او کفار کرار مسلمانانو ته ورنږدې کېږي. بیا ابو جهل امر وکړي چې په غوښو یې ولئ. پر مسلمانانو د هره طرفه غشي اوري او مسلمانان د زغرو په واسطه ځانونه ساتي. په دغه وخت کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر مريي چې مهجع نومېدی یو غشي ومشتي او شهید شو. نو په بدر کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مريي مهجع اول شهید دی او دوهم غشي چې وشتونکی نو معلوم او څوک نسو پوه چې د کومه طرف راغلی پر حارثه ابن سراقه رضی الله تعالی عنه ومشتي او هغه هم شهید شو. دغه 2 نفر د بدر د غزا اول شهیدان دي. او بیا پس له جنګ د دغه حارثه رضی الله تعالی عنه مور ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته راغله او ژړل یې، ویل یا رسول الله د حارثه د حال مې خبره کړه، ځکه حارثه د مخه تر دې چې جنګ شروع سي ووژل سو او په نامعلومه غشي وویشتل سو. دا هم نه وه معلومه چې چا وویشتل، نو مور یې خفه وه ځکه زوی یې په جنګ کې ګډون هم ونه کوي. نو دا په تشویش کې وه چې آیا د حارثه مرګ د شهادت دی که یا. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وویل د حارثه په حال مې خبره کړه، که په جنت کې وي خو صبر به وکم، او که غیر له جنت څخه وي د مور زړه دی، د دوزخ نوم یې نه یاداوه. نو ویل که غیر له جنت څخه وي الله عز وجل به هغه کارونه وویني چې زه کوم. مقصد یې ژړا، د ځان وهل او کالي څیرل و، او دغه کارونه لا تر دغه وخته نه وه حرام سوي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم یوه لو خبره ورته وکړه او ویې فرمایل یا ام حارثه ویحکې، آیا ته لیونۍ سوې؟ د الله جل جلاله سره یو جنت نه دی بلکې 8 جنتونه دي، او ستا زوی د دغه جنتو څخه فردوس اعلی ته رسېدلی دی. ورونو، دا د شهید مرتبه او درجه ده چې په فی سبیل الله جنګ کې شهید سوې، دغه مقام ورکول کېږي. نو ام حارثه خوشحاله سوه او رهي سوه. اوس چې د کفارو د طرفه هجوم شروع سو او مسلمانانو ته ښه ورنږدې سوه، رسول الله صلی الله علیه و وسلم امر وکړي چې اوس نو جنګ شروع کړي. اصحاب کرامو هم په جنګ شروع وکړه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د جنگ امریت او قومنده و قومندانانو ته وسپارل او دی علیه الصلاة والسلام وهغه خپل ځای ته چې د لښکر تر شا یا د لښکر تر څنګ جوړ شوی و د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ملګرتیا ولاړ. هلته لمونځ او دعا کوي ځکه چې اوس جنگ شروع دی او د جنگ مسؤلیت د هغه قومندانانو پر غاړه دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم وظیفې ورسپارلې وې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم لاس پورته کوي او خپل رب ته دعا کوي
وایي الهي هغه وعده چې دې را سره کړې ده هغه راپوره کړې. د دغه دعا په وخت کې هلته جنگ ډېر شدید سو او د جنگ ژرنده په ډېره تیزي سره ګرځېده. جنگ وهغه خپل اعلی مقیاس ته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم په خپل دعا کې وایي الهي که ته نن ورځ دغه مسلمانان هلاک کړې بیا نو په مځکه کې ستا د عبادت لپاره څوک نه پاتې کېږي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم دعا کوي، خپل رب ته عجز او زاری کوي. دونه عجز او دعا یې وکړه چې تر دغه دمخه یې هیڅکله په دعا کې دونه ډېروالی او عجز نه و کړی. دونه دعا یې وکړه چې د اوږو څخه یې پټو ولوېدی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې پټو پر اوږو ورپورته کړي او ویل یا رسول الله قسم په الله چې ستا رب تا نه کښته کوي او نه ذلیله کوي. دغه دعا دې بس او کافي ده، بس ته وخپل رب ته ډېر عجز وکړي. په دغه وخت الله عز وجل و ملائکو ته امر وکړي چې د مؤمنانو نصرت او کومک وکړي. الله عز وجل د سورة الانفال په 12 نمبر آیات کې فرمایي اذ یوحي ربک الى الملائکة انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يعني اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه وخت در په یاد کړه چې ستا رب و ملائکو ته وحی وکړي چې مؤمنانو ته ووایي چې بېشکه په نصرت او کومک زه ستاسې سره یم. نو اے ملائکو تاسې هغه کسان ثابت کړئ چې مؤمنان دي او ژر به بیره د هغو کسانو په زړو کې واچوم چې کافران سوي دي. او الله عز وجل وخپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته وحی نازل کړي چې زه به زر ملائکې پرله پسې ستاسې د کومک لپاره در ولېږم. الله عز وجل د سورة الانفال په 9 نمبر آیات کې فرمایي انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین. یعنی بېشکه زه کومک کوونکی یم ستاسې سره په زرو ملائکو چې پرله پسې به درتلونکي وي، یعنی په یوه وار سره نه راځي. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لکه پریشانی چې یوړي او بیا یې سر راپورته کوي ویل یا ابابکر زیری در کوم دغه جبریل دی راغلی او د آس پر پښو یې ګرځ پروت دی. او په بل روایت کې راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا ابابکر زیری در کوم د الله عز وجل نصرت راغلی، دغه جبریل دی چې د آس تیزی نیولې ده او د آس پر پښو یې ګرځ دی. ملائکې راغلې چې په دغه جنگ کې ګډون او اشتراک وکړي. ورونو د بدر تر غزا د مخه په هیڅ جنگ کې ملائکو داسې ګډون نه دی کړی چې جنگ دې هم کړی وي. په هیڅ جنگ کې او هیڅ کله نه ده پیښه سوې چې ملائکو دې جنگ کړی وي مګر غزوة البدر اوله معرکه او اول جنگ دی چې په هغه کې ملائکې جنگ کوي. ځکه دا د حق او باطل په مابین کې اوله او عظیمه معرکه ده چې د اول وار دپاره پیښیږي. او دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عریش د دروازې څخه په داسې حال کې راووتی چې زغره یې اغوستې وه او دغه آیات شریف یې وایه سیهزم الجمع ویولون الدبر چې دا د سورة القمر 45 نمبر آیات دی. یعنی ژر ده چې د دوی جمع او ټولنه به ماته سي او مسلمانانو ته به په جنگ کې شاوې ور وګرځوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مځکې څخه یو موټ خاورې واخیستې مخ پر قریش ودرېدی او ویې ویل شاهت الوجوه. او دغه خاورې د کفارو پر طرف وغورځولې. د مشرکانو د لښکر ځینې کفار چې بیا په وروسته کې مسلمانان سوه هغه وایي په والله په موږ کې داسې څوک نه سو پاته چې و سترګو پزې او خولې ته دې دغه یو موټ خاورې نه وي رسېدلي او هر یوه د دغه خاورو په سبب سترګې موښلې. او د دغه خاورو ویشتلو په باره کې الله عز وجل د سورة الانفال په 19 نمبر آیات کې فرمایي وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى. یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم کوم وخت چې تا دغه ویشتل وکړه دغه ویشتل تا نه دي کړي مګر الله دغه ویشتل کړي وه. ځکه د بشر ویشتل داسې نه وي چې یو موټ خاوره دې د پوره لښکر و سترګو ته ورسېږي. دا ویشتل د الله عز وجل ویشتل وه. په دغه جنگ کې بشر یا مسلمانان یوه آله او وسیله وه، خو په حقیقت کې د دغه جنگ ترتیب د الله عز وجل د طرفه څخه و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل آخري اوامر ولښکر ته صادروي او ویې فرمایل ټینګ ودرېږئ قسم په هغه ذات چې د محمد نفس د هغه په اختیار کې دی. هر هغه څوک چې نن ورځ د کفارو سره جنگ وکړي او په داسې حال کې ووژل سي چې پر دښمن ورهي وي او د تیښتې په حالت کې نه وي الله عز وجل به هغه خامخا و جنت ته داخل کړي. او ویې فرمایل و هغه جنت ته ور ولاړ سي چې بر یا عرض یې د آسمانو او مځکې پر اندازه دی. دلته یو صحابي ولاړ و چې نوم یې عمیر ابن الحمام او یو څو دانې خرماوې یې په لاس کې وې چې خوړلې. ویل یا رسول الله څنګه دې وویل؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا عمیر والله یو ستاسې څخه نه وژل کېږي مګر هغه به داسې جنت ته داخل سي چې عرض یې د مځکې او آسمانو پر اندازه دی. عمیر ویل بخن دا یو عربي جمله ده چې هغه وخت ویل کېږي چې یو شی ډېر ښه او په طبیعت برابر وي. نو عمیر ویل بخن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په څه سبب دې دا جمله وویل؟ ده ویل زما او د جنت په مابین کې بل شی نشته بې له دې څخه چې دغه کفار مې ووژني.
والله یا رسول الله زما دا امید دی چې زه د دغه جنت د اهل څخه یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ته د دغه جنت د اهل څخه یې. عمر وهغه خرماو ته وکتل چې د په لاس کې وي او وی ویل که دونه صبر وکم چې دا خرماوي خورم دا ډیر اوږد ژوند دی. نو یې هغه د لاس خرماوي وغورځولې او پر کفارو یې حمله وکړه. نور یې هم مړه کړه او دی هم شهید ووژل شو. عمر رضی الله تعالی عنه هم د بدر د شهیدانو څخه دی. دا د صحابه کرامو حرص د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر اطاعت او پر جنت و. دونه صبر یې نه وکړي چې دغه څو دانې خرماوي وخوري. ویل دا ډیر اوږد ژوند دی او ما د جنت څخه ځنډوي. د مسلمانانو شوق و جنت ته دغسې وي چې وفي سبیل الله شهادت ته ورځغلي که څه هم په وږي نس وي. دغه رنګه عوف ابن الحارث چې مور یې عفرا ده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه. ویل یا رسول الله رب عز وجل د بنده پر کم حال د خوښۍ څخه خاندي، یعنی د بنده په کم حال خوشاله کیږي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د دشمن په مابین کې لڅ غوټه کېدل. عوف رضی الله تعالی عنه هغه زغره چې اغوستې وه وکشه او ویې غورځول، توره یې واخیسته او په دشمن ورننوتی. تر هغو یې جنګ کاوه چې شهید ووژل سو. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مسلمانانو د مقابل هجوم امر وکړي، په دغه وخت کې د دشمن هغه اولنی هجوم سپک سوی و، حماس یې پاشل سوی و. دا هغه حکیمانه نقشه وه چې د مسلمانانو د موقف پر لوړېدو یې ډېر اثر وکړ. ځکه مسلمانان د خپل حربي قوت په شروع کې وه، د مخه دوی ناست وه، خو اوس د خپل اعلی قومندان د امر سره سم یې په یوه داسې یو ځایي حمله شروع وکړه چې دغه هجوم و دشمن ته ډېر تریخ و. نو مسلمانان د دشمن په څپو کې پرله اوښته او د هغو غاړې یې پرې کولې او دې یې نور هم نشاط او حماس ورزیاتاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ولیدی چې زغره اغوستې ولاړ دی او په پوره یقین او صراحت سره وایي سیهزم الجمع ویولون الدبر. نو مسلمانانو ډېر شدید جنګ کاوه او ملایکو یې کومک کاوه. د بدر په غزا کې ملایکو داسې ګډون کړی دی چې جنګ یې هم کاوه. ځکه پس له هغه څخه چې جنګ خلاص سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که غواړئ چې هغه کسان چې تاسې وژلي دي او هغه کسان چې ملایکو وژلي دي سره وپېژنئ، د وژل سوو کسانو په غاړو او ګوتو کې د سوځلو په آثارو او علامو پسې وګورئ. پر هر مړي که د سوځلو علامه وه هغه ملایکو وژلی دي، ځکه ملایکو د اور په تورو جنګ کاوه. صحابه کرام وایي موږ په وژل سوو کسانو کې وکتل رښتیا هم داسې کسان وه چې سوځل سوي وه. ابن سعد د عکرمه رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي په دغه ورځ به د یوه سړي سر پریسو، خو دا به نه وه معلومه چې چا ووهه. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي د مسلمانانو یوه سړي د مشرکانو په یوه سړي پسې ځغستل چې دغه مسلمان لوړ د چلاخې د وهلو آواز واورېدی او د یو چا غږ یې واورېدی چې ویل یې را د مخه څخه حیزوم، او بیا یې ولیده چې د هغه مشرک چې د ده مخ ته و سر یې پریسو. هغه مسلمان دغه کیسه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل رښتیا وایه دا د دریم آسمان څخه کومک و. نو دا ملائکه وه چې خپل ملګري ته ورنارې کړه او بیا یې کافر وواهه. ابو داود المازني رضی الله تعالی عنه وایي زه په یو مشرک پسې وم چې په توره یې ووهم، د مخه تر دې چې زما تور ورسېږي د ده سر په هوا سو. زه پوه سوم چې دا د بل چا واری و چې سر یې ورپرېږدي. مقصد دا چې د بدر په غزا کې ملائکو عملي ګډون کړی دی. بې له بدر څخه بل هېڅ داسې جنګ نشته چې په هغه کې د ملائکو په خپله جنګ کړی وي. فقط دغه یو د بدر جنګ دی چې ملائکو اشتراک یا ګډون پکښې کړی دی. هو د حنین په ورځ ملائکې د جنګ میدان ته حاضرې سوې، خو جنګ یې نه دی کړی. او دا هم باید وویل سي چې نصر او بری یوازې او یوازې د الله عز وجل د طرفه څخه دی، نصر د ملائکو د طرفه نه دی. په جنګ کې د ملائکو ګډون د مسلمانانو دپاره فقط یو اطمینان او زیری و چې مطمئنه اوسئ تاسې کامیابه یاست او شکست نه خورئ. مګر نصر او بری د الله عز وجل د طرفه څخه دی. وما النصر الا من عند الله. ابلیس علیه لعنه لکه د مخه چې مو درته وویل چې د سراقه ابن مالک په قیافه د مشرکانو سره راغلی و او د اولې ورځې څخه بیا تر اوسه نه و ځینې جلا سوی. اوس چې ملائکې او د هغو هغه کارونه ولیده چې په مشرکانو یې کوي، میدان یې پرېښاوه او رهي سو. حارث ابن هشام چې تر اوسه یې هم د سراقه خیال پر کاوه پورې وموښتی چې چیرې ځې؟ ابلیس پر ځګر وواهه، هلته یې وغورځاوه او دی بیا په تېښته سو. مشرکان ورته ویل چیرې ځې یا سراقه؟ آیا تا نه ویل چې زه ستاسې ملګری یم او ستاسې څخه نه جلا کېږم؟ ابلیس ویل زه هغه څه وینم چې تاسې یې نه وینئ. زه د الله څخه بیریږم او الله د سختو عذابو خاوند دی. او بیا په تېښته ولاړی. د مشرکانو یو ملګری چې ابلیس علیه لعنه و تم سو
او د مشرکانو په لښکر کې د ماتې او وارخطایي علامې ښکاره سوې. د دوی صفونه د مسلمانانو د سختو حملو په مقابل کې نړیږي او ماتیږي او جنگ و پای ته نږدې کیږي. د مشرکانو څخه یو په متفرقه ډول د میدان جنگ څخه وځي او مسلمانان په پسیږي، یا یې وژني یا یې بندیانوي. مګر لوی طاغي د دې امت فرعون ابو جهل کوم وخت چې په خپل لښکر کې د اضطراب علامې ولیدلې، کوشش کوي چې دغه د ریګو کوټه د دغه سیل په مخ کې ودروي او غوښته چې خپل لښکر دلاوره کړي. نو یې په کبر او غرور خپل لښکر ته وویل پام کوئ چې د سراقه خیانت او تېښته په تاسو کې وارخطایي پیدا نه کړي. هغه د محمد سره دغسې وعده درلوده او پام کوئ چې د عتبه او شیبه او ولید مرګ مو وارخطا نه کړي. د هغو څخه تلوار وسو. زما د پلات او عزا سره قسم وي چې موږ به تر هغو پورې ولاړ نسو تر څو دوی په رسیانو ونه تړو، او زه نه غواړم چې ستاسې څخه د یو څوک د دوی څخه یو څوک ووژني، یعنې وژنې یې مه بلکې دغسې ژوندی نیسئ د پاره د دې چې دغه د دوی بد عمل و دوی ته ور وښیي. مګر ډېر ژر وده ته د دغه خپل طغیان او تکبر، لویي او خودبیني حقیقت ورښکاره سو. لږ وخت نه و تېر سوی چې د ده لښکرې د مسلمانانو د هجوم و مخته سره پاشل کېدې. هو پخپله د ابو جهل پر شاوخوا د مشرکانو دونه ډلې د ده د ساتنې دپاره ولاړې وې لکه پر ده چې د تورو قفس راګرځېدلی وي او د نیزو ځنګل پر جوړ و. مګر د مسلمانانو طوفاني هجوم دغه د تورو قفس سره وپاشي او هغه د نیزو ځنګل یې ورېبي او سرکشه ابو جهل ښکاره سو. مسلمانانو دی ولیدي چې پر آس سپور دی او شاوخوا ګرځي، خو مرګ په دې انتظار و چې د ده وینې د دوو انصاري ځوانانو د لاسه څخه وچښي. د انصارو څخه دوه نوي ځوانان چې یو یې معاذ او بل یې معوذ نومېده. ورونو په دغه نومو کې د سیرت په کتابو کې اختلاف شته. څوک وایي معاذ او عوف نومېده چې دواړه د عفرا رضی الله عنها زامن دي، او څوک وایي چې د یوه نوم معاذ و چې د عمرو بن الجموح زوی و، او بل یې معوذ نومېدی چې د عفرا زوی و. موږ به دلته هغه روایت بیان کو چې معاذ او معوذ و. دغه دوه تازه او د لږ عمر ځوانان و. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وایي د بدر په ورځ زه د مسلمانانو په صف او قطار کې ولاړ وم چې خپل راسته او چپه طرف ته مې وکتل. دغه دوه نوي ځوانان مې و یوه طرف او بل طرف ته ولاړ وو چې د یوه عمر 15 کاله او د بل عمر 14 کاله را معلومېدی. هلوکان او تازه ځوانان دي، او دا هغه هلوکان دي چې د جنگ په شروع کې کوم وخت چې عتبه او ولید د مبارزې دپاره پهلوانان وغوښته دوی ور ووته و جنگ ته په ډېر شوق کې دي. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې جنگ شروع سو خپل شاوخوا ته مې وکتل و دواړو بغلو ته مې ځوانان هلوکان ولاړ دي. زما په زړه کې دا غوښتنه او آرزو وه چې کشکې مې وڅنګ ته تر دوی یو څه پاخه او مشران نفر ولاړ وای. داسې څوک وای چې په جنگ کې عادت او تجربه درلودلی، او دا داسې هلوکان دي چې په خپل عمر کې د اول وار دپاره د جنگ میدان ته ورځي. صحیح ده، ځوانان دي، احساسات او حماس لري، د جنگ شوقان دي، مګر په ژوند کې دا اول وار دی چې جنگ کوي، د جنگ تجربه نه لري. خدا یو رانږدې سو، قرار یې په غوږ کې راته وویل نه غواړي چې د ده هغه بل ملګری یې واوري. ورونو ښه متوجه سئ، اسلامي ځوانان دغسې لوړې ارزوګانې لري. نو یې په غوږ کې راته وویل اکا ته ابو جهل پېژنې؟ ما ویل هو. ولې د هغه پوښتنه کوې؟ ویل اورېدلي مې دي چې ابو جهل هغه څوک دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته تر هر چا زیات آزار ورکړی دی. ما ویل هو دا صحیح ده. نو ده ویل راویښې؟ ما ویل د چیش لپاره؟ ویل قسم مې دي په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په لاس کې دی، که مې ولیدی تر هغو به زما سایه د ده د سایې څخه جلا نه سي تر څو چې په موږ کې هغه څوک مړ نه سي چې د مخه یې اجل پوره سوی وي. دا څونه همت او مړانه ده، غواړي چې د کفارو د لښکر مشر ووژني. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وایي زه په تعجب کې سوم او ځوان ته مې وویل که مې ولیدی در وبېښې. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وایي لږ وخت وروسته هغه بل ځوان رانږدې سو او په غوږ کې یې هغه خبره راته وکړه چې هغه بل راته کړې وه. عبدالرحمن وایي د مخه زما د زړه غوښتنه دا وه چې وڅنګ ته مې تجربه ناکه او په جنګ پوه خلق ولاړ وای، مګر چې د دوی دغه همت او مړانه مې ولیده خوشحاله سوم چې دوی غوندې همتناکه ځوانان مې وڅنګ ته ولاړ دي. ځکه دا څونه همت او دلاوري ده چې په جنګ کې په بل چا غاړه نه باسي او د دوی څخه هر یو غواړي چې د کفارو د لښکر مشر ووژني. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وایي لږ وخت وروسته ابو جهل ښکاره سو چې پر آس سپور په خلقو کې ګرځېدی، مګر داسې معلومېدی لکه درخته په ځنګله کې، یعنې د ده د ساتنې دپاره شاوخوا ډېر خلق پر راګرځېدلي وو. په ځنګله کې هم درختې ډېرې وي، نو د ابو جهل پر شاوخوا هم ډېر خلق وو، ځکه دی د لښکر مشر او د کفارو په لښکر کې هغه مهم سړی و. نو خود مشرکان پر ده راګرځېدلي وو چې پر هره خوا دی حرکت کوي، مشرکان ورسره دي او ساتي.
نو مې ودغه دوه ځوانانو ته وویل هغه پوخ سپینږیری سړی ویني چې شاوخوا خلک پر راګرځېدلي دي؟ دوی ویل هو. ما ویل دغه هغه سړی دی چې تاسو یې پوښتنه کوئ. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وایي ما لا خپله خبره نه و پوره کړې چې دوی لکه دوه غشي په ځغستا پر هغه طرف وررهي سول. هر یو کوښښ کوي چې تر هغه بل وردمخه سي. څو د کفارو و لښکر ته ور ورسېدل. هغه خلک چې د ابو جهل پر شاوخوا وه پرې وهي. څو ابو جهل ته لار پیدا کړه. کوم وخت چې ابو جهل ته ور ورسېده دواړو وارې پر وکړي. یوه هم په توره ووهه او بل هم. ابو جهل غزار سو. دا د برېښنا په شان یوه نابوبره حمله وه. تر څو چې خلک پوهېده چې څه قصه ده دوی خپل مقصد حاصل کړی و. د کفارو لښکر په حیرت کې دي ځکه هیچا د دغه نابوبره هجوم تصور نه کاوه. ابو جهل غزار سو. که څه هم مړ نه دی روح پکښې دی خو وینې فوارې ځینې وهي. او بیا دغه دوه ځوانان ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته راغله. د ابو جهل د وژلو حال یې ورته وویل. رسول الله صلی الله علیه و وسلم پوښتنه ترې وکړه چې په تاسې کې کم یو ووژي؟ هر یو وویل ما ووژي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل خپلې تورې مو د وینو څخه پاکې کړي دي؟ دوی ویل یا. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دوی تورو ته وکتل ویل تاسې دواړو وژلي دي. او رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ابو جهل صلبه یعنی د پاته سامان و معاذ ابن عمرو ابن الجموح ته ورکړه ځکه معوذ ابن عفراء په دغه جنګ کې شهید کړل سو. په جنګو کې دا قانون و چې د وژل سوي سړي پاته سامان د هغه د قاتل و. ابن اسحاق د معاذ ابن عمرو ابن جموح څخه روایت کوي چې معاذ وویل د قوم څخه مې واورېده چې دغه ابو جهل دی. او ابو جهل داسې و لکه یوه درخته چې په ځنګله کې د ډېرو درختو په مابین کې ولاړه وي او څوک نسي ورتېرېدلی. معاذ د مشرکانو تورې او نیزې چې پر ابو جهل د ده د ساتنې دپاره راګرځېدلې وې د دغه ډېرو درختو سره مشابه کړې. او مشرکانو ویل و ابوالحکم ته څوک نسي ورنږدې کېدلی. ما چې دغه جمله واورېده ما دا د ځان وظیفه وګرځول چې زه به دی وژنم. نو د ده و طرف ته ورنږدې کېدم تر څو چې موقع برابره سوه حمله مې پر وکړه. په توره مې وواهه چې د دغه ضربې سره یې پښه د پونډۍ په نیمایي کې په هوا سوه. او وایي د ده زوی عکرمه پر اوږه په توره ووهلم چې لاس مې په اوږه کې پرې سو مګر پوست یې پاته و. د دغه پوست په واسطه مې لاس په اوږه ځړېدی. څرنګه چې په جنګ داسې مشغوله وم چې لاس یې راڅخه هېر کړي. د دغې ورځې ډېره حصه مې په دغه پرې سوي لاس جنګ کاوه او پرې سوی لاس به مې په دا بل لاس شاته اړاوه. کوم وخت چې دغه پرې سوي لاس ډېر تکلیف راکړي نو مې پښه پر کښېښول او ځان مې لوړ کش کړي تر څو چې لاس مې د اوږې څخه پرې سو. ورونو دغه معاذ ابن عمرو ابن الجموح رضی الله تعالی عنه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت تر وخته پورې ژوندی پاته و. او معاذ وایي په دغه وخت کې معوذ ابن عفراء رضی الله تعالی عنه پر ابو جهل چې زخمي پروت ور راغلی د تورې داسې وار یې پر وکړي چې د مرګ یې کوي. پر دغه حال چې په هغه کې لا یو څه ژوند و پرېښود او معوذ تر هغو جنګ کاوه چې شهید ووژل سو. سبحان الله د واقعي مسلمان همت او شجاعت دغسې او دغونه وي. دا د 14 کلو هلوکان وه او دغه همت او مړانه وه. کوم وخت چې ابو جهل ووژل سو کفارو په تېښته شروع وکړه و هر طرف ته ځغلي ځکه مشر او قومندان یې ووژل سو. کفار تښتي او مسلمانان تر شا په پسې دي حملې پر کوي. په دغه وخت کې کفار هم وژل کیږي او هم اسیر او بندیان نیول کیږي او ځینې یې ځغلي. او یا نفره کفار ووژل سو او یا نفره بندیان ونیول سو. کوم وخت چې جنگ خلاص و هغه چې وژل کېده ووژل سوه او هغه چې بندیانېده بندیان سوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل څوک به وګوري چې د ابو جهل خبر راته راوړي. خلق ولاړ سوه او په ابو جهل پسې په میدان جنگ کې په مړو او زخمیانو کې ګرځي چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه پر پېښ سو او د ابو جهل د ژوند آخري لحظې وې. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه خپله پښه د ده پر غاړه کښېښول او تر ژیره یې ونیوی غواړي چې سر یې ور پرې کړي او ورته ووایي آیا الله عز وجل ذلیله کړې یا عدو الله؟ ابو جهل ویل په څه شي یې ذلیله کړم؟ آیا په دې غمجن سم چې یو سړی مو مړ کړي او که تاسې تر یوه سړي زیات وژلي دي؟ فقط یوه سړي حمله را باندې وکړه ویې وژلم. یعنې دا دونه کار نه دی چې تاسې پر لوړ سئ یا زه په ذلیله سم. فقط یوه سړي حمله را باندې وکړه او زه یې ووژلم. او بیا ابو جهل پوښتنه وکړه ویل په جنګ کې کامیابي او غلبه د چا ده؟ عبدالله رضی الله تعالی عنه ورته ویل کامیابي الله او رسول الله لره ده. ابو جهل ویل دا قدرت او غلبه نه دي. دوی په دې سره نه لوړېږي چې د خپل قوم څخه یو څوک مړ کړي. تاسې د دې فرعون کبر غرور او لویي ته وګورئ. ویل دا قدرت نه دی چې دوی د خپل قوم څخه یو څوک ووژني. دا زما شرف دی چې دشمنانو نه یم وژلی بلکې خپل قوم ووژلم. دا مغرور او متکبر انسان د مرګ په حالت کې دی خو بیا هم د شرف دعوه کوي.
عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د ده پر ځګر ور وختي غواړي چې سر یې ور پرېږدي. دلته نو ابو جهل سم ولیدی او ویې پېژندي، ویل ته هغه زموږ شپانه نه یې چې زموږ پسونه دي پرېول؟ اعوذ بالله. د ژوند په آخرو لحظو کې نه غواړي چې د هغه خپل خره څخه راکښته سي او هغه خپل کبر پرېږدي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې یو وخت یې د مکې مکرمې د خلکو پسونه پرېول، ویل هو هغه یم. ابو جهل ویل والله و ډېرې سختې لولې ته وختې ای شپانګیه، یعنې و داسې سخت او لوړ ځای ته وختې چې څوک نه سوای ورختلی، چې مقصد یې خپل ځان او خپل ځګر و. او بیا ابو جهل وویل چې سر مې پرې کوې غاړه مې اوږده ورسره پرې کړه چې سر مې لوی ښکاره سي. تاسې دې ملعون ته وګورئ، پاس له مرګه هم فخر او عزت لویي او عظمت غواړي. نور نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ صبر نه ورته وکړي او سر یې ور پرې کړي. ورونو عبد الله کوچنی ضعیفه او ډنګر سړی و، د هذیل د قبیلې و او په پخوا کې د قریشو شپانه و. ابو جهل چې واورېده چې ابن مسعود مسلمان سوی دی ډېر په قهر سو، او بیا یې عبد الله د مکې مکرمې پر یوه لار ولیدی، نو یې تر غوږ ونیوی او د جیب څخه یو میخ راویستی، د عبد الله غوږ یې پر دیواله ور میخ کړي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د دیواله سره ولاړ دی او غوږ یې میخ دی، دونه وینې ځینې بهېدلې وې چې تر مځکه رسېدلې وې. څو بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی خلاص یې کړي. اوس دغه عبد الله د ابو جهل سر ور پرې کړي او غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغړي او ورته ووایي چې دغه دی عدو الله مې مړ کړي. خو د ابو جهل سر لکه د غوایي دونه غټ دی او ابن مسعود کوچنی سړی دی، دا لوی سر نسي وړلی. نو یې د تورې په څوکه د ابو جهل غوږ ورسری کړي او تناو یې پکښې واچاوه پېښوي. عبدالله رهیدي سر پسې کېږي څو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورسېدي او سر یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مخ ته کښېښاوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم په تعجب کې سو چې څه کیسه ده؟ ویل دا څوک دی؟ عبدالله ویل یا رسول الله دا د عدو الله ابو جهل سر دی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم درې وار وویل الله الذي لا اله الا هو، یعنی په الله پوښتنه در څخه کوم، هغه الله چې بې له ده څخه بل الله نشته. او بیا یې وویل الله اکبر الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. او یې فرمایل دا د دې امت فرعون دی. او عبدالله ته وویل یا ابن مسعود الاذن بالاذن، یعنی ستا غوږ په مکه کې در سری کړي او تا د ده غوږ دلته او سر یې هم بالابود، دا یې ګټه ده. محترم ورونو د دغه جنګ په جریان کې نورې ډېرې واقعې هم پیښې سوي دي چې د مسلمانانو پر صادقه ایمان، پر ثابته عقیده، په جنګ کې شجاعت او د دوی پر همت او مړانه دلالت کوي. په دې جنګ کې پلرونه د زامنو سره مخامخ سوه، ورونه د ورونو سره مخامخ سوه. څرنګه چې دوی په عقیده کې سره مخالف وو، نو د دوی په مابین کې فیصله په توره سره وسوه. مظلوم د ظالم سره مخامخ سو او خپل د مظلومیت حق یې واخیستو، چې موږ د هغې جملې څخه یوه د عمیر بن الحمام واقعه، هغه چې خرماوي یې وغورځولې او جنګ ته داخل سو او بیا شهید سو، او بله د عوف ابن الحارث واقعه چې زغره یې وکشه او جنګ ته داخل سو او شهید سو. د مخه درته بیان کړې، خو زه به یو څو نورې واقعې دلته د مثال او نمونې پر قسم درته بیان کړم. اول د کفارو په لښکر کې یو سړی و چې د اوسپنې د زنځیرانو کالي یې اغوستې وه، د سر څخه د پښو پورې په ټول بدن کې یې هېڅ ځای نه معلومېدی بې له دوو سترګو څخه، فقط سترګې یې معلومېږي. او په جنګ یې شروع وکړه، پر هر طرف حملې کوي، وارونه کوي، چپه او راسته طرف ته وهل کوي، مسلمانان زخمیانوي. خو بالمقابل مسلمانان پر ده وارونه کوي، دی وهي په توره، په نیزه، په غوښو، مګر ده د اوسپنې د زنځیرانو کالي اغوستي دي، هېڅ اثر نه پر کوي. مسلمانان د ده د وهلو څخه عاجزه سوه، څه به وکړي؟ پر ده هېڅ واری تاثیر نه کوي او دغه کافر ډېر مسلمانان زخمیان کړه. نو د مسلمانانو څخه یو نفر ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغلی، ویل یا رسول الله دغه سړي په عذاب کړو، خوږ یې کړو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم و زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه ته ورغږ کړه. زبیر رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د عمه زوی دی، ډېر قوي او جنګي پهلوان دی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم امر کوي چې د دغه سړي یوه چاره وکړه، د وهلو لار ورته پیدا کړه. مسلمانان د هرې اسلحې وارونه پر کوي او پر موږ دي، خو تاثیر نه پر کوي. خبره دا نه ده چې څوک وارې نسي پر کولی، وارونه پر کېږي خو فایده نه لري، ځکه سر تر پایه په اوسپنه پوښلی دی. زبیر رضی الله تعالی عنه وایي ورغلم، شاوخوا پر وګرځېدم، ګورم چې په دغه اوسپنه کې به یو ځای سری وي یا به د بدن یوه حصه لڅه وي، خو هر څه چې پر وګرځېدم بې له سترګو بل ځای نه معلومېدی. اریان یم چې څنګه یې ووژنم. وایي بیا هم پر وګرځېدم او دی چپه او راسته طرف ته مسلمانان وهي او هیڅوک هیڅ نسي پکولی. زبیر رضی الله تعالی عنه وایي نو د مخ د خوا ورته ودرېدم او نیزه مې ښه ورته برابره کړه، ښه نوښان مې ورته ونیوی او د ده پر سترګه مې د نیزې وارې وکړې. نیزه هم برابره ورغله او د ده پر سترګه وموښته او تر څټ یې ووته.
دغه کافر په دغه واري ووژل شو او الله عز وجل مسلمانان د شر څخه خلاص کړل. روم په جنگ کې داسې نشان وشتل او دونه دقت چې په جنگ کې د سترګه هم نه ځینې خطا کیږي. دا لوی هنر دی او د اصحاب کرامو دغه جنگي قدرت و. دوهمه واقعه، قتاده رضی الله تعالی عنہ په دغه جنگ کې پر سترګه زخمی شو. توره پر مخ ومشته، مخ یې څیرې شو او سترګه یې لاندې پر باړخو ولوېده. سترګه یې پر اوږو ځړېږي او وینې ځینې بهېږي. نو د جنگ د میدان څخه ووتی ځکه نور یې جنگ نه شوی کولی. ځینو انصارو ورته وویل راسه چې سترګه دې در پرېکړو. ده ویل یا تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ونه وینم کار نه پلرم چې حالت څه راته وایي. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته پر دغه حال چې سترګه په زړېږي ورغلی. دلته نو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر لاس الهي معجزه ښکاره شوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وفرمایل یا قتاده راسه. قتاده رضی الله تعالی عنہ ورغلی، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مخ ته کښېنستی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې سترګه ورپورته کړه، په هغه خپل غالب کې یې کښېښول او بیا یې خپل مبارک لاس پر تېر کړ. قتاده رضی الله تعالی عنہ وایي والله نه په پوهېږم چې کومه یوه زخمي سوې وه، سترګه مې داسې شوه لکه اول چې وه. دا هم د نورو معجزو تر څنګ یوه معجزه وه چې د بدر په ورځ ښکاره شوه. د بدر په درېیمه واقعه، د بدر په ورځ جنگ او معرکه شروع دي چې د عکاشه ابن محسن الاسکي رضی الله تعالی عنہ توره په جنگ کې ماته شو. اوس نو جنگ په څه شو؟ نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله هغه